الله عليه وسلم د حضرت صحابه کرامو په منځ کې څرنګه زندگی تیروله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت صحابه کرامو په منځ کې یو عجیبه زندگی تیروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو لپاره دومره زیات مهربانه وو لکه پلار چې د بچي لپاره مهربانه وي، هغوی نه زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانه وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ادبي زندگی، هغه د الله رب العالمین د معرفت والا زندگی د صحابه کرامو ته کوم بیانوله تاریخ چې وګورئ عقل کار پرېږدوي. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلو، ورته فرمایي چې د الله نبي ما ته په اسلام کې کوم یو شی ډېره غوره ده چې زه اسلام راوړم او ایمان راوړم او کلمه طیبه ووایم، کوم یو شی ډېره غوره ده؟ زما استاد پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته فرمایي تطعم الطعام وتقرئ السلام. تاسو غریب ته خوراک ورکوئ، مسکین ته خوراک ورکوئ، په هر چا باندې من عرفته من لم یعرفه، که پېژنئ او که نه یې پېژنئ په هغه باندې سلام اچوئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا وه. غریب ته خوراک ورکوئ، مسکین سره صله رحمي کوئ، یتیمانو احوال اخلئ، کونډو سره حسن نه کوئ، او چې په لاره باندې روان وئ په مجلس باندې تېرېږئ او که پېژنئ او که نه یې پېژنئ هغه ته سلام اچوئ. عبدالله ابن سلام یهودو یو لوی عالم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغلو، اولا محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوي. فرمایي چې کله ما محمد رسول الله وکتلو، قسم کوي چې په دې نظر سره ما وویل چې دا چهره چې ده دا د رجحاني چهره نه ده، او دا چهره چې ده دا خالي چهره نه ده، چې په کومو کتبو کې ما د ده بیان اورېدلی و چې آخري پیغمبر به وي، خاتم النبیین به وي، محمد رسول الله به وي، هغه دغه چهره ده. عبدالله ابن سلام فرمایي چې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اولا دا خبره واورېدله، یا ایها الناس، ای خلکو افشوا السلام، خپل مابین کې سلام عام کړئ، یو بل ته سلام اچوئ، واطعموا الطعام، او مسکینانو ته خوراک ورکوئ، وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې چې ده لمونځ کوئ، تهجد کوئ چې خلک ویده وي. تدخلوا الجنة بسلام، تاسو به داخل شئ جنت ته په سلامتیا سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم اولا عبدالله ابن سلام فرمایي چې ما د ده نه خبره چې واورېدله، اولا خبره دا وه چې تاسو خپل موبایل کې سلام عام کړئ، او په خپل موبایل کې قرآن یې ورته ورکوئ، او تاسو د شپې په څه حصې کې تهجد کوئ، قیام اللیل کوئ. الله رب العالمین اول اسمان ته نزول کوي، لکه د ترمذي شریف کې سند صحیح باب نزول رب تبارک وتعالى الى السماء الدنيا كل ليله في حدیث ده، په حدیث روي ابو هريره رضی الله عنه ده فرمایي چې الله رب العالمین کما یلیق بشانه اول اسمان ته نزول کوي، شپې په آخري حصے کې وایي زه بادشاه یم، انا الملک، الله وایي زه بادشاه یم. من ذا الذي په تاسو کې څوک شته یستغفرني چې ما نه بخښنه وغواړي، فاغفر له زه ته بخښنه ورکړم. بیا اواز کوي انا الملک، زه بادشاه یم. من ذا الذي په تاسو کې څوک شته یرزقني چې ما نه رزق وغواړي، فاغفر له زه ته ورکړم. الله رب العالمین
پورې چې صبحي رڼا شوې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن سلام فرمایي چې کوم صحابي مو سره مخامخ شولو، کوم شخص مو سره مخامخ شولو، ډېر په فقیر اهتمام دي او په ډېر ښو اخلاقو باندې خبرې ورسره کولې. او چې کله به نبي کریم علیه السلام د چا لاس په لاس کې ورکړو، دومره پورې به لاس نه لرې کولو تر څو پورې به هغه شخص لاس په لرې کړی نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به چا خبرې کولې، دومره پورې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله چهره انور بل طرف ته نه ګرځولو تر څو پورې چې هغه خو خپل حاجت یې پوره کړی نه و، خپل مراد ته به رسېدلی نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم طفیل ابن عمرو دی فرمایي دی په قوم کې یو ګوره شرافت والی شخص و، مالدار شخص و، بېنامي والی شخص و. دی وایي چې کله ما محمد رسول الله سره ملاقات وشولو، اول ملاقات کې ما د ده چهره چې کله وکتله، چهرې لیدلو سره ما اسلام قبول کړو په خپله باندې، یا ما ته دعوت هم نه وره کړی. هغه چهره چې کله ما وکتله، زما ذهن د اسلام طرف ته د ایمان طرف ته مایله شولو، ما هغه حقانیت باندې اقرار وکړو. طفیل فرمایي چې ما محمد عربي ته وفرمایلو چې په قوم کې زه نماور شخص یم، ما ته یو نشانه ورکړه چې زه قوم ته لاړ شم، د نورو قوم هم ایمان طرف ته مایله کړمه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو چې لاړ شه، دا په دلته کې به دومره نور موجود وي چې څوک دې ګوري ته حیران وشي. او دغه نور او دغه رڼایي د محمد رسول الله معجزاتو کې هم وه. ولې امهات المؤمنین عایشه صدیقه فرمایي چې زما د خدای په ذات باندې قسم وي، د شپو یوه شپه وه، توره تیاره وه، ما نه ستنه وغورځېدله، ورکه شوله، زه ګرځېدلم، لاس مې وهلو، ما هغه ستنه موندلې نه شوله. محمد عربي کور ته راغلو، چې کله کمرې ته داخل شولو، کمرې کې دومره رڼا پیدا شوله چې د هغه ګرد د رڼا د وجې نه هغه ستنه ما ولیدله، راوچته نه بیا روانه ویستله. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په چهرې انور کې دومره رڼا موجوده وه، د هم معجزات محمد عربي وه. طفیل فرمایي د الله نبي که زه کلي ته لاړ شم او دغه نشانه دغه رڼا خلک وګوري، خو ما به د یو بل ګمان ورباندې وکړي، په کوم مرضۍ کې مبتلا شولې، نو بیا څه وکړمه؟ یا دغه رڼا ده زما دغه لرګړه چې ده امسا چې ده که دې ته مایل شي. رسول الله ورته وفرمیل چې ډېره ښه ده. یا هغه په امسا کې دومره رڼا موجوده وه چې توره تیاره به هېڅ پرېدلی نه شولو، د امسا به پړکېدله. قوم ته راغلو، قوم کې بیانات کوي، ورو ورو خلک اسلام ته رابلي. رسول الله ورته فرمایي چې طفیل خیال کوه، ښه اخلاق یې استعمالوه. طفیل خیال کوه، بد اخلاق مه استعمالوه. طفیل خیال کوه، د خلکو زړونه ځان ته مایله کړه. طفیل خیال کوه، خلک به څه وایي څه به وایي، خلکو په خبرو پسې مخ مه اړوه. طفیل خیال کوه، خلک به تا ته ډېر بد ګمانونه نسبتونه وکړي. صبر کوه، صبر کوه. د رسول الله نصیحت او وصیت و. طفیل فرمایي د غزوې خندق نه بعد د غزوې خیبر په موقع باندې اتیا کورنۍ د طفیل د وجې نه اسلام ته مایله شوې وې او غزوه خیبر په موقع باندې راغله، ټول اسلام قبول کړلو. وجه څه وه؟ زما او د ستا پیغمبر د محمد رسول الله خبره یې واورېدله، په هغې باندې رفتار یې وکړو. سلمان فارسي رضي الله عنه 300 کاله عمر یې و. څومره؟ 300 کاله عمر یې و. پلار یې آتش پرست و، د اور عبادت یې کولو. سلمان فارسي وړوکی مشهور ده، هغه پلار اوچتولو سهار وختي. بیدار یې؟ بیدار یې؟ سلمان فارسي پلار د اوچتولو چې بچی یې لاړ شه، هغه جلجې ته لاړ
چې عالم رښتیا راته ووایه زما دې پلار دې په حقه باندې ده او که ته ما ته بل څه نصیحت کوې یا دا خو دا عالم راته ووایي چې نه دا په باطله باندې ده ستا پلارو ته انتظار وکړه پلانکي ځای ته لاړ شه پلانکي عالم سره مخامخ شه هغه درته دا تعلیم زده کړه. سلمان فرمایي چې ما د هغه نصیحت واورېدلو یوه ورځ زما پلار زه اوچت کړلم وختي هغه ملګري ته وایي چې زما بچی دی ټکله شوی نه دی راولي یو سهار وختي جګ شي او دلته راځي خدمت کوي ملګرو ته وایي چې هغه خو موږ نه دی لیدلی دا خو دروغ دي. د سلمان پلار د په خوښۍ باندې شولو په ده پسې یې کسان ولګولو چې تاسو سهار ولې چېرته ځي کسان ورپسې وو اخر وموندله چې دې خیمې ته راوځي پلار یې ورپسې ورغلو په خیمې کې ونیولو لاس یې هتکړیو ته واچولې سخت یې ووهلو دومره سختترین سزا یې ورکړه چې توبهګار یې کړو خو بیا هم سلمان نه کېدل هغه د خیمې نه بالاخر بیا یې ونیولو خپل کور کې د بګانو په اوجل کې یې وتړلو داسې یې وتړلو چې زه څه لستلی شو او نه کې لستلی شو دې عالم ته چې په دا خیمې کې و یوه قافله ورته راغله قافلې ولې ورته وویله چې څه خدمت وي موږ ته موږ باندې واچوه دې عالم ورته وویل چې دلته یو شخص ده سلمان نامي هغه ایمان طرف ته آخري پیغمبر طرف ته مایله ده خو پلار ډېر ظلم ورسره وکړلو په کور کې تړلی ده کړی کې قافلې ولې په جوړولو باندې واوښتلو کړۍ یې ماتې کړلې سلمان یې ځان سره بوتللو چې بوتلو هغه عالم ورته ویلي وو چې پلانکي ځای ته لاړ شه یو عالم سره مخامخ شه سلمان وایي چې زما عجیبه قسمت و دوه ورځې بعد هغه عالم انا لله و انا الیه راجعون وفات شول هغه په حالاتو زمکدن کې بل عالم ورته وښیلو چې هلته لاړم هغه راته وویله چې وزې واخله وزې بیایه دا ته به یوه ځمکه راشي هغه به د شګو ولی وي هلته به کجورې ډېرې زیاتې وي هلته انتظار کوه څوک به ظاهر شي جواب راکوي محمد رسول الله. سلمان فرمایي چې زه په لار باندې روان وم په لار کړم یوه قافله باندې راغله قافلې ولې ما سره ډېر ظلم وکړلو بې څه راکړي قافلې ولې ته ما وکړل یو کس ته مې راز وویلو هغه رازدار ته وویل چې تا ته به ما هغه ځمکه هم وښیو هغه ځای به هم وښیو خو دغه ځای به ټولې موږ ته راکوي رما به راکوي یې واخله یا رما مې هم ورکړه خو په یو یهودي باندې زه خرڅ کړم. سلمان وایي چې په یهودي څه کړم خرڅ یې کړم هغه یهودي د کجور باغ و ما ته مې ویل چې سهار نه تر بېګا پورې به د کجور کې باغ کې ته خدمت کوې ما وایي صحیح ده خدمت مې کولو یو ورځ د ورځې نه د کجورې په سر کې هم کجورې نه راشکولې یو کس راغللو د زما مالک یهودي ته یې وویله چې ته خبر یې نه یو څه خلکو وایي چې اخري پیغمبر راځي په ځمکه د حجاز کې به راځي محمد بن رام وي هغه پیغمبر خو راغللو. سلمان وایي دا خبره ما واورېدله دومره بې اختیاره شولم چې که ووتله کجورې ولې نه لاندې راغورځېدلی وای خو یو شاخ و هغه شاخ زما سینه ونیوله پاتې شوله ونه غورځېدله بیا وروره کته شولم د شخص ته مې وویله چې تا څه وویله د غلام مالک مې په د مخ باندې ووهلم چې غلام سره یې په دې خبرو کې د ستا څه کار ده لاړ شه خپل کار کوه بیا وختم بیا کجورو ته بیا شپه شوله زما ته د مالک چې ورته راتې شوي وو نشه مې وکړله سهار پورې مخلوق وو دغه شخص سره مې مېلمه وو دې ته ما وویل چې تا څه مېلمه ته راز ووایه وویل چې هغه پیغمبر راغلی ده یې کوم ځای کې ده یې پلکي ځای کې دې سلمان ته هغه عالم چې وفات شو ورته ویلي وو چې د آخري پیغمبر څو رشته دی جواب راکړه آفرین څو رشته دی یوه رشته یې دا ده چې کله ته یوه تحفه ورته مخته کړې هغه به تا ته ووایي صدقتون ام هدیتون چې دا صدقه ده او که څه ده هدیه ده او که ته وایي صدقه ده هغه بیا نه اخلي که ورته وایي چې هدیه ده بیا اخلي نو د سلمان وایي چې د دې باغ کجورې ما تا سره یوړلې شپې لاړم چې مالک یې وده
علما وایي عجیب کمال و دومره لوی باغ و چې هغه باغ ولې چا ښکارلی نه شوي د سهار نه د غرمې پورې ټول باغ ما ګوڼ کړلو ووایي سبحان الله ټول باغ مې ګوڼ کړلو راغلم ملک ته چې اجازت راکړه چې دا ته ما ویلې نه دي چې دا باغ ټول ګوڼ کړه ګوڼ کړی مې ده ملک ته چې لاړو چې یوه کبیره ګوري بله ګوري ټولې ګوڼ شوې ما ته څه راکړو اجازت راکړه تېره کړه لاړم کله مدینې منورې ته لاړم هلته مې وډله وکتله یو صحابي ته مې وویل چې محمد رسول الله چېرته ده وویل چې یو صحابي وفات شوی دی هغه جنازې ته راوتلی هماغه ولاړ ده زه څنګه چې ورغلم رسول الله په خپله باندې زما ورته ویلي نه وو د خپل کمیس یې ما ته کېړی کړلو دواړو اوبو په منځ کې مور یې نه ووتو ما ته ویل چې ای سره ما وګوره زړه ارمان درته راکړه هغه عالم ورته ویلي وو چې دوه نښانې به وي یو دا چې دواړو اوبو په منځ کې د مهر یې نه ووت وي او دویم دا چې کله ته یو څه ورکړې که هدیه وي که دروي او که صدقه وي دی که دروي په دې خبرې سره ما ته چې راکړه لاس مې ورکړو کلمه مې وویله مشرف په اسلام شولم ما ورته وویل د الله نبي زه خو یهودي اخیستی یم